که د طالبانو حکومت خپل اعلان عملی کړي نو د اگست پر 4مه نیټه به په کابل کې دغه سنگارتون بند شي. په افغانستان کې زموږ د ښځو حالت ډیر بد دی. جنکې به ټولې زنداني شي. دلته کار کوونکې ټولې ښځې د کور یوازینۍ ګټه کوونکې دي. نو پوهیږم چې طالبان ولې داسې کوي. موږ تل پریشان یو چې څه وکړو. کورنۍ به مو څه خوري او چیرې تللی شو. د جولای پر 4مه د طالبانو د حکومت لخوا یو مکتوب خپور شوی و چې له کوم ځانګړي دلیل پرته پکې په یوه میاشت کې دننه د سنگارتونونو د بندولو امر شوی و. د اعلان نه یوازې نړیوال بلکې په هیواد دننه د ښځو غبرګونونه وپارول. کله مې چې دا اعلان واورېدو نو ډېره خفه شوم. طالبان ورځ تر بلې ښځې له ټولنې وباسي. دوی په ښوونځیو پوهنتونونو د ښځو په نوکریو بندیزونه لګولي دي. ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي. د طالبانو د دې اقدام د عملي کېدو په صورت کې به په افغانستان کې شاوخوا 80,000 ښځې بېروزګاره او د سینګار له صنعت سره تړلې نږدې 12,000 کاروبارونه به وتړل شي. دې حالت ته په کتو د سنگارتونونو مالکانو د جولای پر 19مه نیټه په کابل کې مظاهره وکړه چې طالبانو یې په زوره مخه ونیوله. موږ 100% د خپل امنیت په اړه اندېښمن وو ځکه چې داسې یوې ډلې ته مخامخ وو چې هېڅ رایې نه وهي چې ته سړی یې، ښځه یې، وړوکې یې یا لوی یې. دوی یوازې وهل کوي. هم دا پرون له موږ سره وشو. طالبانو وار له مخه پر ښځو یو شمېر محدودیتونه لګولي دي او دعوه کوي چې دا هر څه دوی د خپل تشریح شوي شریعت په چوکاټ کې کوي. که حالت هم داسې روان و نو په افغانستان کې به ښځې مستقبل ونه لري. دوی به په زوره په 14 کلنۍ کې ودولو ته مجبوره کړل شي. بجلی به نه وي. خلک به له بیزو او غواګانو سره ژوند کوي. موږ به یوازې 20 کاله نه بلکې 80 یا 80 کاله شاته ولاړ شو. د کارګرو نړیوال سازمان ILO وايي چې د 2022 کال تر اخره پورې په افغانستان کې د ښځو د کارونو کچه 25% کمه شوې وه چې دا 2,65,000 کارونه جوړیږي.